افغان کډوالو ته د ایران خبرداری که بندېزونه را باندې ډیر شي نو ښایي 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسو. روهي 15 د غوايي د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې که چېرې په دغه هېواد اقتصادي بندېزونه ډیر شي نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې هېواد یې د سختو اقتصادي بندېزونو په وخت کې اړ کیږي چې په ایران کې په کار او زده کړو بوخت افغان کډوال بهر کړي. ايراني رسنيو ویلي دي چې اوس مهال تر 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې دي چې 2 میلیونه یې په کار بوخت دي. چارواکو دا هم ویلي دي چې په وړيا ډول 23,000 افغان محصلین په پوهنتونونو کې او 288,000 زده کوونکي په ښوونځیو کې وړيا زده کړې کوي چې د ایران په اقتصادي فشار راوړی دی. بیا له بلې خوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له ایرانه د افغان کډوالو په وتلو غبرګون ښودلی دی. بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هیله لرو ترڅو ایران له افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي.